دې نه مخکې چې تاسو دغه پوره ویډیو وګورئ، اول غواړم چې د دې ویډیو په اړه له تاسو سره څه معلومات شریک کړم. ویډیو تر پایه وګورئ چې په هر څه پوه شئ. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو دغه ویډیو چې کومه تاسو په سکرین ولیدله دغه نن سبا په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده. هر څوک یې شیر کوي او یو بل ته ورلیږي. دغه غلطه ویډیو د یوې کلیوالې جنۍ ده چې یو سړی یې پټو ته راغواړي او هلته ورسره همدغه بدکاریانې او غلط عمل کوي. ملګرو د دوی دغه غلطه ویډیو پوره 9 منټه ده چې اول دغه هلک دغه جنۍ ته په ونه کې موبایل کیمره پټه ایښې وي او راویې غواړي او هلته ورسره همدا غلط کار کوي. د دوی دغه غلط کار ټول په کیمره کې ریکارډ شوی دی او هغه ناروا او ګنده کارونه یې کړي دي چې په کتو به یې بالکل حیران شي. ملګرو د دوی د دغه ګنده ویډیو په اړه موږ ته ډېر زیات میسیجونه شوي وو چې دغه نوې تازه وایرل شوې ویډیو هم موږ ته پیدا کړه او له موږ سره یې شریکه کړه. دغه پوره ویډیو اوس ما ته یو کس راولېږله نو ما هم وغوښتل چې دلته یې له تاسو سره شریکه کړم. نو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دغه ویډیو پوره 9 منټه ده او ډیره ګنده او پوره لوسه ده، نو د یوټیوب د پالیسي په وجې موږ هم دلته تاسو ته نشو اپلوډ کولی. که بیا هم کوم ملګری غواړي چې همدا ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، پوره ویډیو به یې تاسو ته درولېږو. د دوی دغه لوسه او ګنده ویډیو اوس په اختر کې پوسټ شوې ده خو دا لا تر اوسه پوره معلومه نه ده چې دا چا اپلوډ کړې ده. په سوشل میډیا یې هم خلک ډیر زیات سرچ کوي او د لیدو غوښتنه یې کوي، خو په سوشل میډیا یوټیوب او فیسبوک باندې د دوی دغه د غلط کار پوره ویډیو نشي پیدا کولی. دا په خاص او مختلفو ویب سایټونو کې پوسټ شوې ده او موږ هم دغه ویډیو ډیره زیاته په خواریو را پیدا کړه. ملګرو که څوک هم غواړي چې همدغه ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به یې خامخا تاسو ته درولېږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.